زما پلار چې دی په ځوانمرګ کې شهید شوی. موږ مالدار خلکو نه یوازې وچه ډوډۍ غواړو او نور هېڅ نه ترې غواړو. پلار نه لرم. کاکاګانو موږ له جامې وغوښتله. اختر ته جامې نه غواړو. 11 ماشومان راته پاتې دي، 2 کونډې ښځې راته پاتې دي. د راتلونکې روژې دپاره زه د ټولې نړۍ مسلمانانو نه دا غوښتنه کړم چې څه شی وسه کېږي، څه مرسته کومک یې د وسه کېږي هغه چې موږ غریبانو خلکو سره وکړي. موږ مسلمانان یو چې روژه نسو په خیر سره په ژوند باقي چې څه په درستاخان ماښام ځان ته ږدي، څه په درستاخان پېشمنۍ ځان ته تیارۍ. داسې کېدای شي چې زموږ مثال زړه ورته وکږي او موږ بېوزله یو. زه په کور کې نارینه نه لرم، واړه ماشومانو سره زندګي کړم. خپله مانې مریضه یم، اوس هم په پاکستان کې په هسپتال کې بستر یم چې ورته دعا به کړو چې څه شی چا د وسه کږي دغه مسافر خلک زموږ وروڼه بچیان چې څه شی د وسې کږي چې زموږ د راتلونکې روژې دپاره د ماښام دپاره څه شی کږي چې هغه مرسته کومک موږ سره وکړه. خپلو خیراتونو او زکاتونو کې زموږ د اختر جامې مه هېروئ. د المقدس خیریه بنسټ د روژې لپاره د یتیمو او بېوزله هېوادوالو لپاره د ډوډۍ پروګرام لري او د اختر لپاره د جامو او کالیو پروګرام لري. د شتمنو هېوادوالو څخه مو هیله ده چې په دغه پروګرام کې برخه واخلي او د المقدس خیریه بنسټ سره مرسته وکړي. زما خاوند او زوی دواړه شهیدان شوي دي اردو کې. 11 نفره کور یو، موږ فامیل یو، مسلمانانو ورونو. موږ دغه خواښ یو نوګور په دغه کور کې ناست یو، نار نور او دغه 2 بچي زما هم دي او د دې نوګور مې هم دي او هېڅ نه لرو په کور کې. تاسو خپلو بچیانو ته څنګه دسترخوان باندې رنګارنګ شیونه ږدئ؟ تاسو د اختر دپاره بچیانو له څنګه رنګارنګ کالي کوئ؟ زموږ څپلۍ هم په پښو نشته او نه جامې شته د اختر دپاره چې بیا یې وساتو. هر وخت هم ضرورت یې، خو د دې روژې دپاره موږ ته ډېر بندوبست ونیسئ چې هېڅ هم نه لرو. د وچې ډوډۍ بندوبست راله ونیسئ، که وچه ډوډۍ هم زموږ قبوله ده خو موږ ته یې ونیسئ بندوبست. زما نوم غني ګل دی او پلار نوم شهید رحمانه دی. دا څوم اختر ده چې زموږ جامې المقدس خیریه بنسټ په غاړه دي. راتلونکي اختر نه هم زموږ جامې نشته او تاسو مهرباني وکړئ چې خپل زکاتونه او خیراتونه د المقدس خیریه بنسټ له ورکړه چې موږ له اختر له جامې وکړو. همدارنګه د دې روژې لپاره مو وچه ډوډۍ مرسته هم راسره وکړه. د پېشمنۍ دپاره زموږ څه شی په کور کې چې موږ یې راواخلو، روژه پې ونیسو. د اختر خوشحالۍ را روانې څنګه څوک به خپلو بچیانو ته کاڼي چې هغسې چا د رختو وسه شي، چا د څپلکو وسه شي، چا د تشي وسه شي، د هر شي پورې موږ ناچاره مجبوره پاتې یو او موږ به ورته دعاګانې کړو. الله دې په ژوند په روزګار په زندګۍ کې برکتونه واچوي او بس هغه دعاګانې چې موږ لمونځ او اودس کو ورته کړو، بیا چې موږ روژه نسو موږ یې ماتو څه شی راخلو. الله تعالی د خوږې بدلې ورله ورکړه د ټولو کسانو له موږ سره. الله تعالی دې په ژوند او په زندګۍ کې برکتونه واچوي. موږ دا ستاسو نه هېڅ نه غواړو، موږ له وچې ډوډۍ غم وکړه. کاکاګانو موږ یتیمانان یو، خو چېرته تاسو خپلو بچو ته د اختر ته کالي کوئ موږ ته یې هم وکړئ. مسلمانانو ورونو راتلونکي اختر دپاره چې موږ له جامې وکړو. قدرمندو مسلمانانو ورونو، تاسو ته معلومه ده چې روژه چې یوه غټه د برکتونو او د غټه نعمتونو میاشت ده او په لنډو ورځو کې را روانه ده او دغه ستره میاشت چې موږ او تاسې د الله رب العزت ورولي یوه هغه میاشت ده چې هر انسان په دې سوچ کې وي چې زه په دې کې ښه روژه ماتی ولرم، زه په دې کې ښه پیشنمی ولرم، بچیانو ته ښه خوراکونه راوړم، دسترخوان مو رنګین وي، هر څه ورباندې وي، د یو شي کمی ورباندې نه وي. همدارنګه ورپسې بیا اختر وي او روژه چې د شلم نه ور واوړي نو د هر چا سره بیا دا فکر وي چې زه خپل بچي ته او خپل ځان ته ښه کالي واخلم. بازار ته مو خپل بچیان د ګوتې نه نیولي وي او په هغې کې ورته رنګارنګ رختونه خوښوئ، د هغه د ضرورت اړتیاوې ورپوره کوئ. نو دوستانو، تاسو ته دا هم معلومه ده چې موږ تیر کال هم د المقدس خیریه بنسټ لخوا د یو ورور په مرسته باندې د ورځې 315 ډوډۍ په یوه ساحه کې ورکولې چې تر د اخرې روژې پورې دغه پروګرام روان و
همدارنګه مو تیر کال 1553 جوړې یتیمانانو او بې سرپرسته او وړمنو ته کړې وې چې اختر یې ورباندې ډېر په خوشحالۍ سره تیر شو. کوم ورونو چې پکې مرسته کړې وه الله رب العزت ورونه ډېر اجرونه ورکړي وي. سږکال دوستانو موږ په 8 ساحو کې یا په 9 ساحو کې د وچې ډوډۍ بندوبست لرو. همدارنګه په 15 ساحو کې مو د یتیمانانو او د هغو کورنیو ناپونه راونیول او د جامو بندوبست ورته لرو چې د هغوی پلرونه یا معلول وي او یا هم دماغي تکلیف لري یا هم په بله پیښه کې ټپي شوی وي، په کور پروت وي، د بچي دپاره د خوراک څښاک بندوبست نه لري، د بچي دپاره د اختر د جامو بندوبست نه لري. نو قدرمن دوستانو سږکال موږ د اچین ولسوالۍ د کهي بازار نه راواخله د غني خیل ولسوالۍ همدارنګه مارکو بازار تر د تورخمه پورې او د درباب ولسوالۍ اړوند په دغه ساحو کې 8 سیمو کې په 8 کریو کې موږ د وچې ډوډۍ بندوبست لرو چې موږ 2000 ډوډۍ ته پروګرام نیولی دی چې د ورځې 2000 وچه ډوډۍ په دغه 8 ساحو کې ورکړو چې تر اخر روژې پورې دغه پروګرام وچلېږي. نو څه ورونو مرستې هم وعده یې کړې ده چې موږ یې درلېږو او له تاسې هم غواړو چې په دغه برخه کې راسره مرسته وکړئ. همدارنګه رختونه چې دي 200 خواوشا ماشومانو ته مو ناپونه ونیول او په مختلفو ساحو کې اوسېږي چې هغوی ته به انشاءالله د اختر دپاره د جامو بندوبست کوو. خو موږ ډاډه په تاسې باندې یو ځکه ستاسې مرستې دي چې دغسې اړمنو ساحو ته رسېږي. خپل خیراتونه، زکاتونه او صدقې په دغسې برخه کې راسره وکړئ قدرمندو، ځکه د ورځې 2000 ډوډۍ چې ورکول کېږي بیا د روژې په مبارکه میاشت کې که د چا مرسته په دې کې مصرف کېږي، که هغه خیرات وي، زکات وي، که هر څه وي، نو تر دې به بله غټ اجر او ثواب نه وي. همدارنګه یتیمانانو ته جامې چې کله هم د اختر په ورځ باندې دوی خوشحاله راوځي او د نورو شتمنو ماشومانو جامې ګوري او خپلو ته هم ګوري چې د دوی غم نه وي. انشاءالله کوم داسې فرق به دوی ته محسوس نشي چې زمونږ پلار نشته، هغوی ته یې کړي دي زما نشته. دوستانو نو هغه به څنګه ګاونډ وي چې په هغې کې د شتمنو بچیان په نوو جامو کې راوځي او د یتیم بچی چې دی هغه په خیرونو او شکېدلو کالیو کې راوځي. موږ چې تېر کال کومو ماشومانو ته کالي کړي وو، څه کال مو چې ناپونه ورته نیول، هغه جامې هم ورباندې لنډې وې، څه به شکېدلې وې، د نورو جامو وسې نشته قدرمندو. نو په دغه برخه کې د بهر هیواد خلکو نه او په هیواد کې دننه خلکو نه که زکاتونه وي که خیراتونه وي که د چا خپله وسه کېږي هغه هم مرسته وکړئ، که د چا خپله وسه نه کېږي پاڅېږئ د نورو شتمنو ملګرو نه یې راواخلئ. دغه ویډیو چې ده دغه د شتمنو خلکو سره شریکه کړئ چې الله رب العزت مو په ژوند کې برکتونه واچوي، په فامیل کې مو برکتونه واچوي، په کاروبار کې الله رب العزت برکتونه واچوي. دوستانو 2000 وچو ډوډو ته راتلونکې روژې لپاره بندوبست لرو چې د اولې روژې نه به تر اخرنۍ روژې پورې دغه پروګرام انشاءالله چلیږي. او همدارنګه 200 خواوشا ماشومانو ته د جوړو بندوبست لرو چې په رخت باندې مصرف راځي، د خیاطانو روپۍ دي. نو په دغه برخه کې د تاسې نه مرسته غواړو، جدي مرستې زموږ سره وکړئ. پلار نه لاړم، کاکاګانو موږ له جامې وکړې اختر ته جامې غواړو.